لنډې کوتلې تاریخي سرای بازار د چایو هغه هوټل چیرته چې پښتو ژبې نوموتی شاعر امیر حمزه خان شینواري، مراد شینواري، خاطر افریدي، ناظر شینواري او خیبر د سیمې ټول شاعران ادیبان راټولېدل. مشاعرو ترڅنګ به یې ادبي بنډارونه هم په دې کاوخانه کې کول. خیبر د سیمې شعر او ادب سره شوق لرونکي مشران او ځوانان چې کله هم لنډې کوتل بازار ته راوځي نو یو وار خامخا دې کاوخانې ته چکر لګوي او ورکې خپله د شعر او ادب تنده ماتوي. عوامي نېشنل ګوند د لنډې کوتل پخوانی صدر علمګیر افریدی یو په هغه کسانو کې دی چې کله هم بازار ته راشي په دې هوټل کې سره د ملګرو حاضري ورکوي تر څو د شعر او ادب تنده یې ماته شي. علمګیر افریدي رسنیو ته څه داسې وویل: ما علمګیر افریدی نوم دی او د ادبو سره ډېر وخت نه مینه لرو. او د کوم دکان کې چې موږ ناست یو د چایو دکان دی دا په هغه مینه موږ راځو چې په دې کې به موږ ستر نومونه لکه حمزه بابا او مراد او ناظر او خاطر دو خیبر دو لرې لرې نه به خلک هلته ناست وو. نو موږ نن هم هغه مینه د هوټل سره ده. د هوټل ته وګورو چې نن د جدید وخت وګوره او دا هوټل یې وګوره خو موږ په دغه هغه مینه باندې او په دغه هوټل کې موږ ته ډېر سکون میلاویږي. خدای دې وکړي چې موږ دغه مینه برقرار سره پاتې شي او انشاءالله چې دا به برقرار وي. خیبر د سیمې خوږ ژبه شاعر سالم احمد صالح بیا وایي په دې هوټل کې مو ډېرې زده کړې کړې دي. مراد لالا او ناظر لالا سره به په دې هوټل کې ناست وو. اوس هم چې بازار ته راشو او دې هوټل ته رانه شو نو د بازار راتګ تنده مو نه ماتېږي. رسنیو ته یې څه داسې وویل: دا یو تاریخي هوټل دی، ډېر زوړ هوټل دی. په دغه کې به تقریبا چې وناسي هسې کې موږ د ناظر لالا، صدبار او خیبر دغو سره ناسته پاسته وه شاعرانو یو محفل و. بیا مراد لالا او سجاد دو پلار چې هغه ته به موږ د ډېرو ادبو نه لالا ویل هغه سره موږ ډېره ناسته پاسته پکې کړې. خو د هوټل کې څه تبدیلي نه و راغلې په همغه رنګ باندې دی چې کوم وخت نه پکې ناظر او خاطر دو ناسته پاسته کړې وو. نو ډېر مینهوال به هم دلته موږ لره تلل او اوس هم موږ په همغه مینه او په شوق باندې دلته راغلي یو. دلته به موږ سره نیازمین صاحب هم کېناستو ناسته پاسته بیا راسره کړه او کلیم صاحب هم ناسته پاسته راسره کړه. د امیر حمزه خان شینواري نمسی سجاد علي شینواري بیا وایي چې په لوړګي کې دغه یوازینی هوټل یعنې کاوخانه وه چې ورکې به شاعرانو ادیبانو خپل فعالیت کاوه. رسنیو ته یې څه داسې وویل: ما نوم سجاد علي دی او تېرو شلو پنځه کلو نه دلې دې هوټل له موږ راځو قهوې څښلو لپاره او د تېرو 50 کلو نه دا هوټل د لوړګي د شاعرانو دا یو ناستې ځای ګرځېدلی و. د ناظر و استاد نه راواخله تر د نوي دور پورې چې څومره شاعران دي دلته قهوې له هم راځي. یو ټایم کې به یې دلته اجلاسونه هم کړه خو اوس هغه لږ وخت چینج شو هغه دفترو له لاړه. کنې دا د لوړګي یو داسې هوټل دی چې دلته ډېرو شاعرانو ناسته کړې او خپل هغه کوم هغه میشن چې د زده کړې هغه یې دلته حاصل کړی. د هوټل مالک برکت وایي خواوشا 80 کاله مخکې تره دغه کاوخانه کلاو کړې وه. هغې وروسته مې پلار ته پاتې شوه او اوس ورکې موږ اخته یو. رسنیو ته یې څه داسې وویل: زما نوم برکت الله او زما دا هوټل دی او موږ سره دغه هوټل شي 80 کاله مخکې مشر تره کو بیا پسې پلار کو اوس موږ لګیا پکې. بل موږ سره د ادبي غونډې چې څومره شاعران دي مشران هغه موږ سره پاتې شوي دي. کاغه حمزه بابا او خاطر افریدی او که داسې نور شاعران موږ سره د ادبي غونډې مشران ډېر پاتې شوي دي. موږ سره ډېر وخت ناستی کړی دی. لنډې کوتل تاریخي بازار کې که څه هم وخت تېرېدو سره نوي مارکیټونه او ودانۍ جوړې شوي دي خو یوازې دغه کاوخانه ده چې اوس هم په خپل زوړ حالت کې هماغسې ولاړه ده او لیدو ته یې پېښور په شمول لرې ځایونو نه شاعران ادیبان رادرومي.